السلام علیکم مینوالو. په هندستان کې دغه د وبا د بیماری د وجې نه یعنې دومره کسان مړه شول چې د الله تعالی غضب پرې راغلی. ځکه عزتمنو چې د دې نه مخکې په کشمیر کې مسلمانانو سره همدا شانته ظلم او زیاتی کړی دی. د دوو کالونو یې په کشمیر کې مسلمانان بندیوان کړي دي. خو الله پاک او د الله پاک په در کې د غضب هېڅ کمی نشته دی چې په دې هندوانو باندې راوستی. اوس دغه هندوان د مسلمانانو نه مدد غواړي، ځای پسې ادارونه کوي او وایي چې مسلمانانو زموږ دپاره دواګانې وغواړه چې الله تعالی د موږ نه دا د وبا بیماري لرې کړي. مینوالو نور څه ویلی دي ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات په مخکې زه تاسو ته د یادګینو تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو په هندوستان کې دغه د وبا بیماري دومره تیزه شوې ده چې یعنې نو ځای په ځای اعلانونه کوي او خاص په هندوانو باندې ډېره تیزه راغلې ده. په روډونو باندې پراته دي او ځای په ځای باندې مړه کېږي چې په دغه هېواد کې د اکسیجن ډېر زیات کمی دی. چې کوم یو کس چې د خپل د کور نه بهر ته راوځي او وغورځي او په سړک باندې پرته وي چې د اکسیجن هم ورته نه میلاویږي، د انتظامي او د حکومت د طرف نه عمده کار اعلانونه کېږي او د مسلمانانو نه مدد غواړي او وایي چې یعنې مسلمانانو موږ تاسو په دواګانو کې یاد کړئ، موږ نه دی الله تعالی دغه د وبا بیماري نه دی لرې کړي. موږ ټول ایمان راوړو او مسلمانان شو. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.